واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. سورة البقرة 102 آیت اول سپارہ. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، او روان شویو دی ما پا اغس پسی تتلو الشیاطینو چلستل بشیطانانو علا ملک سلیمان پا زمانہ دا بادشاہی دا سلیمان علیہ السلام کی. وما کفر سلیمانو او کفر نو کڑے سلیمان علیہ السلام ولیکن الشیاطین کفرو لیکن شیطانانو کفر کڑے. يعلمون الناس السحر چې تعلیم به ورکو خلق ته د جادو. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. امام قتاده رحمه الله وی د آیت شان نزول وی په دې ډول دی چې د سليمان عليه السلام د بادشاہي په دور کې او الله ډېر ناشنا بادشاہي غل ور کړي و. شیطانانو او جناتو یو کتاب ولیکو او پاغي کې د جادو تعلیم د سحر او د جادو تعلیم پکېو او لګیاو خلکو ته به د هغه جادو تعلیم ورکو. په هر زمانه کې او په هر معاشره کې خود شیطانانو بندگانی دا ساحران او دا کاهنان او ترویتیان دا په هر وخت کې نو دا هغه کتاب په ذریعہ باندې په خلکو کې د سحر او د جادو تعلیم خوراو. نو سليمان علیہ السلام ته چې کله پته ولګی دا هغه کتاب ضبط کو او د خپل تخت د بادشاہي چې کوم تخونو دا غین لاندې خخ کا کتاب. د سليمان علیہ السلام د دې کاروایی سره سحر او جادو ختم شو او باقاعده پابندي ولګوله چې سحر زده کول او د سحر تعلیم ورکول او په دې باندې عمل کول دا خو کفر دی. دغه ارسه ختم کړو پابندي په ولګوله. بیا چې کله سليمان علیہ السلام وفات شو نو دې شیطانانو ظالمانو د شو کو او دې جناتو چې هغه کتابونه پس ذریعہ باندې راوېستل یعنی خلکو ته دا خبره په ذهن کې واچوله چې سليمان علیہ السلام دا ناشنا بادشاہي کړي وکنه نو دای اصل کې د سحر او د جادو په زور باندې کړي و. او ګستاسو په دې خبره باندې یقین نه نو زړه سليمان علیہ السلام د تخت لاندې ځو کني په دې کې کتابونه خخ کړي. نو بس هغه خلکو وکړه او دا قسمه خبرې د خلکو ذهن ته ځکه پریوتی چې سليمان علیہ السلام ډېر ناشنا بادشاہي کړي و. وروسته به دغه تذکری بیا راشي هواګانې الله تابع کړي وي هوا به دغه تخت پورته کړو او شرط به سليمان علیہ السلام غوښتنو هغه طرف ته به تخ روانو د مرغانو د حشراتو په جبه الله پوهه کړو. د سليمان علیہ السلام پیران الله تابع کړو او ناشنا بادشاہي و. نو شیطانانو چې دا خبره خلکو ته وکړه نو خلکو په دماغو کې دا خبره دغه شو چې دا خبره به ټیکی نو چې هغه ځای وکنهستون د هغې نه دا کتابونه راویستل. نو سليمان علیہ السلام په سند باندې التخخ کړي وو شیطانانو ته څه جوړ کړو اندازه ولګوي چې د سليمان علیہ السلام په بادشاہي کې چې دا دومره کمالو د اصل کې د جادو کمالو. نو په دې آیتونو کې اصل کې دغه خبرې ته اشاره ده. يهوديان او به د سحر او د جادو نسبت چاته کو سليمان عليه السلام ته یعنی د الله کتاب پرې خو ده نو په دقه ګډ وډو پس روان شو په جادو پسې دا کوډ او منتر او جادو کهانت دی علمونو پس روان شو او د دې علمونو د مقدس ثابتولو د پاره چې یاره دا موږ یو مقدس علم ثابت کو سليمان علیہ السلام ته دغه نسبت وکړو چې دا خو اصل کې سليمان علیہ السلام چې بادشاہي کړو نو د جادو په زور باندې کړو. اوس هم که تاسو ګورئ خیال هم دی کنه دا کم خلک چې دا جادوګر دي او پالګر دي
او دا کوډه موډه کوي او دا مختلف نقشونه جوړ کړي او دا به لیکلي وي دا نقش سليماني دی. الکه سليمان عليه السلام دومره وسګار او چې دا نقشونه جوړول نو دا ولې دې د پاره چې د خلکو اعتماد په دې باندې جوړ شي. نو يهوديانو بم د خلکو د اعتماد د جوړولو پر د پاره دا خبره کوله چې دا علم اصل کې د سليمان عليه السلام نه پاتې شوی دی. هغه چې د بادشاہي کول نو د علم په زور باندې کوله. نو علماء دې آیت نه اوسو په دې معلومیږي یو پیدا خدا دا چې يهوديانو د الله د آسماني کتاب علم پرې خو او په سحر او جادو په روان شوی لکه وسم په دنیا کې د ټولو نه لوی جادوګر د يهوديان دي. په دنیا کې د جادو تعلیم خوري او باقاعده خپل بچو تم جادو زده کوي. تاسو په دې موبایلو کې نه په دې ویډیوګانو کې مرাজি د يهوديان ډېر زیات نو دسه جادو صحیح خو بس د نظر بندشي کپڑا وسري په د لاس کې داسې نیولي او دغه نه یو د مور جوړ کی خیالم دی او کنه قبل لاس کپڑا وسري دغه نه کوتره جوړ کی دا عموما د يهوديانو دی. نو بده کې جو سړی د الله د دین نه خبر نو په دې علم کې دغه دلچسپیم ډیری چې دا وګوره پلاس کې کپڑا وسره او کاغذ وسره او کونتره ته جوړه کړه او پلاس کې کپڑا وسره یو د میور بلک او مړې ته جوړه کړه دا نو بده کې خو ظاهره کې خلکو دلچسپي ډیره زیاتې چې د الله د دین نه څوک نه خبر او کم نوجوان ته نه خبر هغه بس داسې زونه بیز د کینو. دا هپناټیزم یو علم دی اوس ډیر زیات عام دی داخله کې زده کوي او هغه څه شی دی جادو دی. وای الګ نظر می په واچو دا پیران نه اکثر پیران هم دا وای زمونږ پیر صاحب په نظر واچو بس وای ځان ته ولا توجه راو ګرځاوله الګ دې پیر صاحب نظر بز الله ومنه چې دې په نظر واچو الله ته توجه راو ګرځي چې دا ځان ته توجه را ګرځي خو مطلب د جادوګر دی کنه دا جادو دی توجه می په واچوله نو توجه صحیح خو بس دغه جادو دی دغه بيوکی او بس دغه نه خپل ته هغه توجه ځان تر وګرځي نو دام د جادو یو قسم دی ګوري دا سبل څه علم نه دی دغه جادو دی. نو وسم په دنیا کې ټول نه لوی جادوګر او د جادو تعلیم ورکون کې هغه يهوديان دي. او زه به دا وایم چې د جادو ته د ډیر حد پورې زموږ په معاشره کې لار چا ور کړی دا جاهل پیرانو تعویزګرو دمګرو کوډګرو چې تو ورشي غنا او ته جما په سر باندې دړلې تا باندې چا څه کړی دي کته ته جما په خېټه باندې دړلې تا باندې چا څه کړی دي کته ته خزه ته جما د خاون سره اختلاف دي تاسو باندې چا څه کړی دي که خاون ته چې خزه نه خپه تا باندې چا څه کړی دي یعنی هر څه په جادو وراړی استا. نو خلک بالکل ذهني بیماران کړی دي. پرون ما دلته یو بیمار راغی ویل چې دلته یو باجیو ول هغه خواله ورغلیو ما ول غیر ته وی چې تا باندې جادو شوی دی ایو کس راته خو د چې دل به 1 لک روپۍ ورکی نو بیا بستا دا جادو لري شي پینه باندې له جادو کړی چا پینه باندې خدای پاک مان بل د یو بل سره ملاوي یو بل ته د مریضان پاس کوي کنه بس یو ځان لکس کې نه ولې دلاله هغه ته و چې ته به چې بس دا خو ته باندې خطرناک جادو شوی دی علاج بل څوک نشي کولای پلانې چې یو کس نه ابه کوي خو یو خبره ده چې خرچه به په لګ راځي دونه پیسې بوله ورکی ما او ته مل چې 1 لک روپۍ کې د صحیح کنه مردم په مدرسه کې ورګي چې ثواب موشي مل جادوګر له پیسې مور کوئی په قلاره کې نه د الله د کتاب نه بل بهترین دم نشته ده د الله په کتاب باندې ځان دموي. نو خبره مې دی پورې کوله چې زمونږ په معاشره کې د سحر او جادو لمخه دی جالي خلق ورکړي دي ظالمان چار خبر په جادو باندې ورړي او د خلکو په دماغ باندې د جادو یو پرشر دی او رعب دی چې بس څوک را باندې څونه کی او چار باندې څه کړي دي او څوک را باندې څه کوي او څوک را پسې ګوتی وي او کنه دا کسی په ډېر زیات مشهور دي. او حدیث کې دام راغلي دي چې دجال کله راشي نو دجال له الله څخه طاقت هم ورکړي دی د ازمایش لپاره دا په مسلمانانو باندې امتحان او ازمایشي او دجال په دې کارنامو کې بل وی عمل دخل چی دا به جادو می ګوره ښا لوی جادوګر به ظالم
الله دې موږ د دجال له فتنې نه او د جادو د فتنې نه محفوظ وساتي. نو دویم علماء د آیت نه دا فائدہ معلومیږي چې د حکومت په ذمہوارو کې یو ذمہواری دا ده چې د جادو مخه بنيسي، د جادوګرو مخه بنيسي، او بلکې جادوګر وجل دا د حکومت ذمہواری د وجنې به ختمه وي، ځکه جادو کول، جادو تعلیم ورکول د خزان له کفر دی. نو واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، او روان شوی د يهوديان ما پاغه سپسې تتلو الشياطين چې لوستل به شیطانانو على ملك سليمان په زمانه د بادشاہي د سليمان عليه السلام کې، په وخت د بادشاہي د سليمان عليه السلام کې. على ملك سليمان علماء على عهد ملك سليمان، په وخت د بادشاہي د سليمان عليه السلام کې. وما كفر سليمان، کفر نو کړي سليمان عليه السلام، یعنی جادو د کول او جادو خلقو ته خود الله کفر دی کنه. وما كفر سليمان، کفر نو کړي سليمان عليه السلام، ولكن الشياطين كفروا، لیکن شیطانانو کفر کړو. شیطانانو کفر سو يعلمون الناس السحر، تعلیم به ورکو خلقو ته السحر، د جادو تعلیم به ورکو. نو ګوره سحر داسې یو څیز دی چې الله پکې اثر پیدا کړی دی، لکه څنګه چې الله په زهرو کې اثر پیدا کړی دی، زهر وسکي نو بنده وژني، نو دقه شان په دې سحر او جادو کې الله اثر پیدا کړی دی. خو د زهر اسکل الله حرام کړی دی کنه، د جادو زده کول الله حرام کړی دی. بس دا یو امتحان دی د الله په بندگانو باندې، یعنی دا کمالات او دا شیزونه پکې دي، خو الله وی د دې باوجود به نزد کې بس بچ الله وی مزد کوي، بس نه مزد کو کنه. په دې کې څه دي؟ جادو څخه شی دی، خو دقه دی چې بس د انسان د نظر بندش دی، یو چیز په حقیقت کې یو شان دی، یو تا ته بل شان ښکاري کی، نظر بدل بند کی. نو د زهر په شان چیز دی او د زهر په شان اثر دی، او تعویذ د دې د کول او په دې باندې عمل کول د الله حرام کړی دی او په موږ تاسو باندې کړی. آیات کې د کفر ویل دی، کفر. زمونږ ډېر د مسلمانان بلکې مدرسو طالبانو کې هم دا بیماری راوته ده. بنگال ته زیات جادو د کولو لپاره، بنگال کې ډېر مشهور جادوګر دی، جادو ډېر زیات مشهور دی. نو جادو دې زده کو نه سو، بلکې علماء دې دومره لیکلي دي چې چا باندې جادو وشو او د هغه جادو د ټول د پاره د بل جادوګر خواله ورغه نو ام کفر یو وګوره، دا کارم حرام دی، کفر او شرک دی. د جادو ټول بس په قران کې شته کنه. نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم دعاګانې خودلې دي، دمونه خودلې دي، باغی کې د جادو ټول شته دی. دم تعویز کول دا څنګه دي؟ نور باز خو به نه کوم، خو ابراهیم نخعی رحمه الله تعالی چې د امام ابو حنیفه استاد دی، هغه وایي د صحابه مبارک ځکه د تابعی دی، نو د صحابه مبارک وایي چې کانو صحابه چې ونو یکرهون ان يعلقوا شيئا من القرآن، دا به بد غنلا چې د قرآن صحیح سب تعویز کې بند کې او په غاړه کې واچي، یا مټ ځوړند کې یا غاړه کې واچي یا بل څه شي د ځوړند کې وي. دا کار به صحابه ډېر بد غاڼه، نو چې صحابه دا کار بد غاڼه او حدیث کې دا راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من علق تمیمه فقد اشرک. تمیمه خو هغه څه ته ویل کېږي چې پاغه کې شرکی دم لیکل شوی، شرکی الفاظ به کې لیکل شوی. عام طور چې کم تعویذونه دستیاب دي کنه، نو بدی کې صحیح پدې کې د شرکی خبرې پکې، یا بګې د څلورو یارانو نمونه لیکل شوی، ابو بکر صدیق رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، عثمان او علی رضی الله عنه، د دې نمونه پکې لیکل شوی. نو چې دې نمونه پکې لیکي نو څه مطلب دی؟ دا غینه مدد غواړي، نو چې دا غینه پکې لیکي نو د پیغمبر علیه السلام نوم خدای چې پکې ولیکي مدد ته غواړي، نو د پیغمبر نوم پکې نشي لیکلې، د صحابه نومونه پکې نشي لیکلې، او ځینې خلک کې اصحاب کهف نومونه لیکي. نو اصحاب کهف نومونه چې لیکي د څه لپاره؟ مدد ته غواړي.
نو به دې نو چته مرتبه خو د صحابه وا بیا به غوړي نه لیکي او بل دا چې اصحاب کهف نمونه خو ثابت نه دي په صحیح حدیث کې نو څه شی به لیکي څنګه نمونه یې به لیکي په تعویذ کې نو دې ته تمیمی ویل شوی دی په حدیث کې د الله پیغمبر او چې تمیمه زوړند کړه نو فقط اشرک د شرک وکړه الله سره او بعض متأخرین علماء د جواز په تور کړی د چې قرآن آیات په کې لیکل شوی او صحیح دعا په کې لیکل شوی خو دې ډیر زیات نقصانات دي صدن للذریعه علماء ادم استعمالول نه دي پکار او ماته په دغه یو روایت پیش کو چې ابراهیم نخعی رحمه الله تعالی چې صحابه به دا کار بد غاڼه چې د قرآن یو آیت دی ولیکل شي دعا دی ولیکل شي وغه څوک منټه واچي یا دی غاړه ته واچي نو دې نه ځان ساتل پکار دي نو چې دا کارونه من دي نو بیا اسه پټه او تارونه چول یا بندونه چول د دې خوړو څوک د جواز نه دی قائل ګوري دا خو بالکل نه چوي په زنانو کې دا بیماری ډیره ده ابلانی جنتله مو دا څه شي د غاړې ته چولې ماشوم ته یار دا بند دی بند نو څه شي بند دی نو چې ته تار دم کې تار بسوږي تا تار اوس په غاړه کې چولې یو له بنگړې دم کړې د لکان د بنگړي په لاسو کې چي نو دا خو د مجوسو طریقه ده سیکان بنگړي په لاسو کې چي مسلمانان ولې په لاسو کې بنگړي چي ناروا کار دی دې نزان ساتل پکار دي وتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان او روان شیو دی ما پاغه سپسی تتلو الشياطين چې لوستل به شیطانانو على ملك سليمان په زمانه د بادشاہی د سليمان عليه السلام کې وما كفر سليمان کفر نو کړي سليمان عليه السلام ولكن الشياطين كفروا لیکن شیطانانو کفر کړو کفر سو يعلمون الناس السحر تعلیم به ورکو خلق ته د جادو د سحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت دا بل واقعه ده عراق کی د بابل نومي او خار ده بابل او باندې الله او دو پرشتي را لګري د هاروت په نوم بل ماروت په نوم باندې د څه د پاره د دې د پاره را لګلې وي د امتحان د پاره الله را لګلې وي خبرې خو بګډيري دي خو سبګي دروغ دی او دروغ خو بګې دادي چې دا دو پرشتي الله را لګلې وي او یو پرشتہ بګې د سی وی چې د الکانو په محبت کې مبتلا شوی والله ولا سزا ورکړه ولته کوې د پاګې د جبو نزولند دي او کنه سب دروغ لکه د الله بندگانو د قران په صلی دا د چلا يعصون الله ما امرهم یا خو بدان نه مني چې سره دین انکار وکي چې دا پرشتي نه وي د الله د کلام نه انکار کوي کنه نو چې پرشتي دی ومنل نو بیا تر ګنا نسبت څنګه کې دا خدان له کوپر دی الله ولا يعصون الله د الله نافرمانی نه کوي او ته نه دا نافرمانی کړو د جبو نه زوړند دي دا کوی د اوسه پورې نه چالي دلې دي یعنی دا د کوی نه په کاج پاکستان نو خلک تماشې لته چې پرشته به د جبو نه زوړند دي خدا کوی نه چالي دلې دي او نشته د قرآن او حدیث کې دروغ دي بس پرشته وی الله د امتحان د پر را لګلې وي د جادو تعلیم به ورکو خو خلکو ته به وی چې ګوره دا په تاسو امتحان دی مکه وي الله موږ د امتحان د پاره را لګلی په تاسو باندې ازمیخ کوي ازمیخ چې تاسو جادو پر دی او کوز د کوي نو خلکو به جادو زده کوو نو وتبعوا ما تتلو الشياطين روان شیو د يهوديان په هغه جادو پسې تتلو الشياطين چې لوستلو به شیطانانو او روان شیو ما په هغه سپسې انزل چې نازل شوه علی الملکین په غدو پرشتو باندې به بابل په بابل خار کې هاروت او ماروت چې دی پرشتینو هاروت او بل ماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه وما يعلمان او تعلیم منور کو دې دوانو پرشتو من احد یو تنتا حتى يقولا تردی چې د دوانو ورته وی انما نحن فتنه یقینا منګه ازمیخ او امتحانی او فلا تکفر نو کو پر مکه واپس د کولو د جادو باندې جادو مزد کوا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه د الله د امتحانات ماجباجب شکلونه یې لکه دا د سیدا پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې من اتا کاهنا او عرافا څوک چې د کاهنانو خل ورغه
د پالګرو خواله ورغه نجوميانو خواله ورغه او دغه په خبره باندې یقین وکړو نو د الله پیغمبر وای زما دین ته د دروغ نسبت وکړه بس یعنی مطلب کفر وکړو او دغه به وجود تاسو ډیر مسلمانان نه کنه جادوج د کيو دغه پالګرو خواله مرزي په پنجاب کې خو د څومره پیران ناش دي الا ما رحم ربي دا اکثر پالګرو نجوميان دي اکثر او ځان ته مسلمانان وای زمونږ د سیاستدانان نه دا کوم چې بيدینه سیاستدانان دي سیکولر خلک دي ځان له خامخ یو پیر ساتلې او من هغه پیر له بس د الٰه مرتبه ورکړي چې هغه ته سوي بس د یقین کوي نو هغه نه تاسو کوي چې روان حالات څنګه دي زموږ پر سازگار دي او کنه دي زه وزیر اعظم کېږم او وزیر اعلی کېږم ما زه به MNA کېږم ایم پی کېږم ټول مشورې د خپل پیرانو سره کوي نو دا خلک اوس هم شته ګوره په دې پیونده کې ما په خپل لیدلې د روډ په دې غاړو باندې په ځای ناشتي وای راشي پان د لګورم دا څنګه د پښتانه سادهګان نه دي ار یو خپل لاس نیولې وي زما قسمت وګوره یا خدای دې پوهیږي چې پوهې شي نو ستاسو د قسمت الله ته پته ده دې مردار ته پته دي خیرن ته په دې دوړو ککړ ناشتي پته نه چې بکال کې بلام به کنه بلام به او یته زما قسمت ګورې نو خپل ورې نه ګوري استاد قسمت د غرق او پرک دی او روډ په غاړه باندې دوړو ته ناس دی او 15 روپۍ د خلکو نه لې ته به د خلکو قسمت څه معلوم کی او زموږ د سادهګان ورزي د الله پیغمبر دی د عراف و عراف د الله پیغمبر یوسف د دې خواله ورغه او د خبره یقین وکاو د ایمان نزان خلاص کا بس دون خطرناک خبره او زموږ د خلکو ورزي بس سادهګان دي نو دغه چې مولا ته خو کینی نه قران از د کینو احادیث د پیغمبر له سلام تعلیمات نزد کینو بس په دغه ګډ وډو سری بیا مالوي قسمت وګوره او توتی کې نه ولې اس پانی واچي خراشان دغه پانی واچي او توتی ور پی جګه ته کم راوالي کنه وې دا په توتی د قسمت معلومه بد قسمت نو ما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر نو دم د قص ازمه خو امتحان د الله تر طرفنا چې چا به جادو زده کو ویل بلګه مجد کوي ګوره مونږ الله د امتحان د پر لګلی ولی کوپر کوي خلکو به بیا مزده کو نو فیتعلم وما يعلمان او تعلیم بنور کو د دوانو فرشتو من احد یو تنت د سحر حتا یقولا تر دې چې توبه وي انما نحن فتنه بشک منګ امتحان یو پتا سی فلا تکفرنو کفر مکه واپس د کولو د جادو فیتعلمون منهما نزدکو بد خلقو منهما د دوانو نا ما اغجادو یفرقون به چې جداواله بیره واستو به داغي په ذریعه سره بین المرء و زوجه په من د خزه او د سړی کې په من د سړی او د خزه داغه کې د خزه او د خاون په من کې جداوی راولي اق جادو به تیز دکو نو د جادوم دغه پیداینو چې دو په دیو بل نه جدا کی بیت باقی جوړه کی اختلاف جوړ کی الله ته پر رسیدل نه کیږي د شر نه مڅ شر پیدا د شر نه شر پیدا کیږي نو خیر خو ته نه روزي نو فيتعلمون منهما نزدک ولبد خلق منهما د دواننا ما اغجادو يفرقون به بين المرء وزوجه چې جداواله به راوستو به دغه په ذریعہ باندې بین المرء وزوجه پمند سړی او د خزي داغه کې خزو خاون به یو بل نه جدا کړه نو دام د جادو یو خاص قسم دی چې خزو خاون به یو بل نه جدا کیږي کور کې بیتی پاکي او دا د شیطانانو ټول نه پسندیده جادوم دقه دی ځکه چې خزو خاون دی وران کړه نو د یو مسلم خاندان هغه بنیادی چې کومه قاعده او خخته د بساغه دی وو غرزولا و دې نه ډاولا ځکه کدا خزو خاون دی یو بل سره جوړ وې خو یو خاندان به تیار شوی مسلمانان د پیغمبر امت به سیوا شوی او چې خزو خاون دی یو بل سره وران کړه خاون نو لګید خزله طلاق ورکړه بس شیطان په خوشاله شو او حدیث کې متنبی صلی الله علیه وسلم اشاره کړې ده وای شیطان بیا د ورځې په انتها کې او د شپې په انتها کې د خپل کارندګانو کارګزاري اوري نو یو راشي چې ما دا چلو کو بل وي ما دا چلو کو یو په ګراشي وای ما خزو خاون دی بل څه په جنگ کړه تر دې چې خاون ولېسته طلاق ورکړ نو هغه راونی سي ځان ته راجوخ کی وته چې د زما صحیح وارث او جانشین ممته اصل کار تا وک
نو دا جادو ذکر کړی دی چې دا شیطانانو ټول نه پسندیده جادو دی فیتعلمون منهما نزدک والبد خلقو منهما د دې دوانو فرشتونا ما اغس يفرقون به چې جدای به راوستل پاغي سره بین المرء و زوجه په من د سړی او د خزې داغه کې وما هم بضارين به من احد الا باذن الله وما هم بضارين او نو د ضرر رسون کې په دې جادو سره من احد یوتنتا الا باذن الله مگر په اراده د الله تعالی سره د حکم معنا دلته غلطه ده حکم معنا نه صحیح کی یعنی به اراده الله وقضائه د الله په اراده او د الله په قضا او فیصله باندې ذکر ان الله لا یامر بالفحشاء الله د فحشاء او د ګناه حکم نه کوي چاته د جادو حکم الله نه دی کړی بلکې د جادو نه الله موږ منع کړی خو دا څه کیږي نو د الله په اراده باندې کیږي د الله په مشیت باندې کیږي وما هم بضارين به من احد الا باذن الله یعنی دا مطلب بیان کا چې د الله د اذن او د الله د اراده نه بغیر په جادو کې اثر نشته دا به الله چولې د اثر ولی د بندگانو لپاره امتحان دی وما هم بضارين او نو د ضرر رسون کی په دې جادو سره من احد یوتنتا الا باذن الله مگر په اراده د الله تعالی سره ويتعلمون او زدکو بدیو ما اغاس یزرهم چې ضرر به رسو دیو تا ولا ينفعهم پیدا به نور کولا نو ضرری علم زدکو علماء وی دی کی دیته اشاره ده چې هر علم نه بزان ساتي چې هغه تعالی د پیدې په ځای باندې نقصان درکې د پیدې په ځای دله نقصان درکې نو هغه علم د دنیا چې د الله نه غافل کوي او د الله نه د لریباسي د دین نه د لریباسي نو دغه دنیا تعلیم هم نزد کې غواره جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی نو چې تا د الله نه لریباسي او ستا په پرواز کې کوتاهی راولي نو د علم نه بزان ساتي اوس د گیم یا از د کړه یا نه از د کړه د گیم په علم لکه څه پیدا شته نه هیڅ پیدا نشته اگر یو کس ناستونو په دلاس کې اوس څه شو شو د اړه ورانه وي ول دا یو شان کول غواړي نو مو تل دې تسبیح ولې نه اړه تاسو شي کې لکه تا دا یو شانم کړو نو څه تور دی وکړه څه شی به ته ملاوي د الله بنده مالدار ظالمان نه د کافر دیو د مسلمانانو د معاشري د سيزونه راچولي دي کنه د مسلمانانو په کار او باسي بس عبادت نه پیو باسي د قران نه پیو باسي نو بس مال خلک غرق پر کړنو استاد یاد گیم چلی زده کې یادې ځنه ټول ورځ په موبایل کې ناشته ډزې کوي خو باندې له ټوپک ورکړنو ټوپک د سوري نه میریږي د تمانچې د ډز نه یریږي د پولې د ډاپ نه یریږي او دې بدا کې د ناشته ټول ورځ او دا چلو غواغه چلو غزان څخه خبرې کوي هغه ترڅ کې د پټو کې څه وته مو څه الګ ناشته خبرې کوي مل خدای پاکه سو خو ځشته نه ده چې چا څه خبرې کوي زما الګ پناو به چې ورکانه شو ما سوچ مې کوم چې ته مې درس موبایل وته لاندې پروت اوس لګیا دی د موبایل څخه خبرې کوي او دا چلو کو دا ولو پلانې ولو دغه درغه مالیال لا ته بدلې ونتوب قسمونه یو په کې دا لیونتوب دا اوس لیونه شوی دی نو د دې گیم مو څه پیدا شو چې ته بار بچا ډز نشي کولای د پولې د ټق نه یریږي او الته په موبایل کې ځان سم خاصي جوړ کړی دی او د دې پبجي په باره کې خلامات څه اوریدلو په خپل خو مندي کتلی چې په دې کې کله کله داسې وشي چې کعبه تصویر به تعالی مخ راشي ته په کعبه باندې مټاسې کې کله کله به تعالی د جمعه تصویر راشي په غیب هم مټاسې کې ځکه چلته گیم به ګټل واړی کنه چې ته په گیم ګټه ځو کې کنه نو استاد مسلمان خو په ټوکو کې د دین سپکه خبره نه کوي کنه یعنی په د دین سپکه ویل د الله د شعائر او توهین کول دا خو په ټوکو کې نه کوي غوړي اگر مسله کې تیر شو کنه ټوکو کې هم دا خبره نه کوي نو په گیم کې د الله په کور باندې دز حکم ځان دی غار کو پارک او به خو به کې ځکه چې دا گیم شروع کړي دی بیلې بیا نو هر هغه علم چې هغه انسان له پیدې په ځای باندې نقصان ورکوي بس دا غینه بسان ساتي هغه علم نه حاصله ويتعلمون او زدکو بدیو ما اغسو یزرهم چې ضرر به ورکو دیتا ولا ينفعهم پیدا بین ورکولا
ولقد علموا لمن اشتراه ما لهم في الآخرة من خلاق. ولقد علموا او بشک دیو تخبت وا لمن اشتراه لمن دغه سبب بارکی اشتراه چې دیو غره کړیو. ولقد علموا بشک دیو تخبت وا لمن چاچی اشتراه واغست غره کدا علم او ماله فی الاخرته نبید د پر په اخرت کې من خلاق صحیح سو صبرخه. د دیو په دې خبره باندې پوخ یقینو ځکه ملائکه متویلو او په آسمانی کتابونو کې الله په دې پوهه کړو چې ګوره دا جادو مزد کوي دا کفر دی تبعید او بربادی ده. ولقد علموا بشک دی پوهو لمن اشتراه خامخا ارغ چا چواغیستو غره کدا علم دا جادو نو ماله فی الاخرتی نبید د پاره په آخرت کې من خلاق صحیح سو صبرخه. ولبئس ما شروا به انفسهم ولبئس ما شروا او خامخا بد اغس شروا به انفسهم چې خرج کړ دیو پاغي باندې انفسهم ځانون خپل لو كانوا يعلمون ارمان کدی پویدلې ارمان کدی پویدلې دا څومره لوی نقصان دی څومره لوی تاوان دی ارمان کدی پویدلې نو د شکارونه به نه کوله. نو واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. دا مختصر خلاصه د دې آیت. ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ولو انهم امنوا او کچری دیو ایمان راوړې واتقوا او د الله نه یریدلې د پرې زندگی تیر کړې وې لمثوبة من عند الله خير نو خامخا ثواب د الله د طرفنا خیر غرد لو كانوا يعلمون کچری دی پوهدل نو ایمان به راوړې. ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون کچری دی پوهدل نو علماء آثر السحر على الايمان والتقوى. نو سحر لبه ترجیح نه ورکړې په ایمان او تقوا باندې خدای نه پوهیدل دا ظالمان خپل ګټو تاوان نه پیژاند. ولو انهم امنوا کشید ایمان راوړې واتقوا د پرې زندگی تیر کړې لمثوبة من عند الله خيرنا. علماء دلتا فعل محذوب ده لاثيبوا مثوبة من عند الله نو خامخا ثواب بملاو شوی دیوتا ثواب من عند الله د الله د طرف نا خیر غرا. خو ظاهر معنی علماء د سکړه دا چې ولو انهم امنوا کچری دیو ایمان راوړې وتقوا او تقوا اختیار کړي ویل مثوبه من عند الله نو خامخا ثواب د الله د طرف نا خیر غرد ادا غره ثواب بہت ملاو شوی لو کانوا یعلمون کچری دی پویدله. نو سحر لبه ترجیح نور کولې بیا. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرین عذاب الیم. یا ایها الذین آمنوا بل یو زجر دے او اغه زجر دا چې تاسو محتمل او ذو معنیین الفاظ ما استعمالوي. څه مطلب دسه الفاظ مې استعمالوا چې باقي دوه قسم صحیح معنی می او غلط معنی می دسه الفاظ مې استعمالوا یعنی د بیا د بيد الفاظو نزان وساتي الله وی. دې آیت شان نزول علماء د څه لیکل دي چې نبی صلی الله علیه وسلم بچ کلا د الله د دین تعلیم ورکو صحابه او ته مجلس کې بناستو د قران څخه حساب تلاوت کولا. نو مسلمانانو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبره کوله چې راعنا د الله پیغمبر زمنګ لګ لحاظ وکا یعنی زمنګ لګ انتظار وکا حتی نفهمه ونحفظه چې مونږ په ځان پویګو د ځان سره محفوظ کو. یعنی پیغمبر علیه السلام به یو مسله بیان کړه او صحابه به تناستونو الله پیغمبر ته به وی چې یا رسول الله راعنا زمنګ لګ لحاظ او لګ خیال وساته نو موږ ته لګ انتظار وکا چې موږ په دې مسله باندې ځان پویګو د ځان سره محفوظ کو.
د دې لپاره به صحابه د راعینا ټکی استعمالو نو د راعینا ظاهری معنی هم دقه ده او يهوديان بم راتلل نو اغیب هم دا ټکی استعمالو خو په بل مقصد باندې یعنی په عبرانی ژبه کې دا د کنزلې لپاره دا ټکی استعمالېږي یو بل ته بيدیو کنزلې کولې د یو خدای نه چې ودیو به دا ټکی راخکو شراب اخک شراعینا نو راعی په عربی ژبه کې شپونکی ته ویل کی ای زمونږ شپونکیا او یا د راعی د رعونت نه ده د قمقلتوب په معنا باندې راځي راعینا ای زمونږ قمقلا معاذ الله یعنی دا आवाज به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته کو نو صحابي دا خبره واورید نو هغه پوه شو چې دا خو د مسخرو په تور کوي دا خبره ولکدان نه پس من دا ټکي واورید کنه ول دا جبه بدن پرې کما سرونه بدن کټ کم ول دا ټکي مونږ یو خو تاسو به نه وای نو الله دا آیت نازل ک مسلمانانو ته الله دا ادب خو دو چې د کلمات مې استعمالوي د پیغمبر مخه ته چې داغه دوه معناګانی یو سم معنی یو غلطه معنی نو تاسو به صحیح معنی علی ځکه تاسو مؤمنان یې خو دشمنان به غلطه پیدا دي هغه به غلطه معنی مراد کوي لکه څنګه چې دلته يهوديانو کړو نو علماء په آیات کې خډيري پیدا دي خو یو پیدا پکې دا چې النهي عن استعمال الالفاظ الموهمه للشرك وسوء الادب دا هغه الفاظ د استعمال نه بزان ساتي چې باغې کې د شرک شایبه پرته یا به کې د بيدبي شایبه پرته دغه نه بزان د الفاظ بنه استعماله او بدی بنی عالم کتاب هم لیکل دی او سعودي عالم دی المناهل اللفظيه ناغه تقریبا 1500 د کلمات را جمع کړي دي چې هغه زو معنی دي یو صحیح معنی یو غلطه معنی شیخ بکر ابو زید نومې دی لوی عالم دی و دویمه پیدا پکې دا چې النهي عن التشبه بالكفار في مقالهم وفعالهم حافظ ابن کثیر وی الله موږ من کړیو چې د کافرانو سبزان پس کې نه مشابه کوي داغي په شان خبرې بنه کوي خبرو کې به داغي سره مشابهت نه دویم دا چې داغي په کارونو کې به مشابهت نه کوي په لباس کې په یختو کې په شکل صورت کې په ناس تپاسته کې دا د دې لپاره چې اسلام یو کامل او مکمل دین دی یو مکمل ضابط حیات دی منګ د ژوند په یو پهلو کې بل چاته نه محتاج دا یو دین دی د نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی هغه ته یو ځل یو کافر ویلی یو يهودي ول ما ورېدلې دي تاسو پیغمبر تاسو او د سمادي چلم خي هغه ول او زمونږ د دې دین دی چې موږ ته د خوراک چلم خودلې دی موږ ته د سمادي چلم خودلې دا چې کامل او مکمل دین دی هغه غلې خاموش هغه د مسخره په تور دا خبره کوله نو مسلمانان چاته نه دي محتاجه مسلمانان په خپل شکل صورت کې په خپل ناس ته پاسته کې په خپل لباس او طور طریقو کې د کافرانو د مشابهت نزان ساتي وره نو په دې آیت کې وایي دې خبرې ته اشاره ده ځکه چې کافرانو ته الله په قران کې شر البریه ویلي دي دا د الله په مخلوق کې بدترین مخلوق دی بدترین او مسلمان ته الله خیر البریه ویل دی بهترین مخلوق نو بهترین مخلوق ولید بدترین مخلوق مشابهت اختیاري دینه بزان ساتي ورخه او النهي عن سوء الادب بيدبين بزان ساتي د مشر مخه ته بيدبي د الله د دین بيدبي د قران او د حديث بيدبي دي هر قسم بيدبين بزان ساتي شخص بلا ادب كجسد بلا روح يا ايها الذين امنوا يا كسانو چې ایمان امر وړه ده لا تقولوا راعنا موای تاسو لفظ دراعنا راعنا لفظ موای زګه دي کې دوه معنا غاني تاسو ته صحیح معنا علي او غ ظالمان ته غلطه معنا علي وقولوا انظرنا او وای تاسو انظرنا انتظار وکمنګتا واسمعوا او واوري حکمنا د الله تعالی وللکافرین عذاب الیم واسمعوا واوري یعنی قبول کوي ویوري د قبلې دو په نیت باندې حکمنا د الله تعالی وللکافرین عذاب الیم او د کافرانو د پر عذاب د دردناک
دا یا ایها الذین آمنو چې کومه کلمه را دلته کنه دا په قران کې تقریبا 90 پیری راغلي دا 90 کرتی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ته چا فرمایلیو چې انصحنی ما ته نصیحت وکا ولغوت ول چې نصیحت ته وکما ولاو ولو ته ویل چې کله په قران کې الله تا ته فرمایي چې اذا سمعت یا ایها الذین آمنو کله چې ته دا واوري چې یا ایها الذین آمنو نو خپل غوګونه وزړه ته متوجه کا زکا فانه اما خیر یؤمر به د دینه پس خو به یا خیری چې ته په الله امر کوي د خیر خبره وي او شر ينهى عنه یا بشری چې د غینه به الله تا منع کوي نو چې په کوم ځای کې یا ایها الذین آمنوا واورن وغو تکیدا په توجه تکینا ځکه الله به ته یاد خیر حکم کوي یا به د شر نه منع کوي دلته الله وی چې یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان امروړای دي لا تقولوا راعنا مویتا سے لفظ دراعنا وقولوا او وایتا سے انظرنا انتظار وکمنگتا یعنی دراعنا په زمانی انظرنا وایتا سے واسمعوا او وکی دی تاسی واوری حکم دا اللہ تعالی پنید دا قبل دو باندے پنید دا قبل ولو وللکافرین عذاب علیم او د کافرانو د پاره عذاب دے دردناک ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ما يود الذين نخو خيدا كافران ما يود الذين نخو خي آكسان كفروا چی کفر اکڑے دے من أهل الكتاب دا أهل كتابنا دا دی کافرانو پتا سے خورز نپیرزوشی ولی دکینی او دا حسد دا وجنا ما يود الذين كفروا نخو خی اغا کسان کفرو چی کفر کڑے دے خوخ نگنی اغا کسان چی کفر کڑے دے من اہل الكتاب دا اہل کتابنا وللمشرکین اوند مشرکاننا ایونزل علیکم من خیر من ربکم دا چی نازل کلیشی پتا سے باندی من خیر خیر من ربکم دا طرف دا رفستا سنا د خیر نه مراد جلالین وې دین مراد وحیدا د رحمت نه مراد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبوت ده نو قران خود مسلمانانو د پاره عزت ته عزت د پیغمبر علی السلام امتی کې دل تا خو ډیر لوی سعادت ته چې الله موږ ته نصیب کړی دی نو دا خیر الله وي بتا سي د نور کافرانو نه پیرزو شي وره نو علماء په شای نزول کې دام لیکلي دي وي په مسلمانانو باندې د دې ظالمانو خصوصا د يهوديانو په دا خیر نه پیرزو کېدا وي وجه دا وا چې د يهوديانو موليان خو په حسد او په کینه کې واقع نو وي څوک به د مسلمانانو خاله ورل یا به د پیغمبر علی السلام په مجلس کې کېناستو نو دا بدیو نه برداشت کوله حسدا وخوفا من فوات الدراسه وزوال الرئاسه یو خو د حسد د وجنه چېر زمونږ مدرسې به شړې شي ځکه د مذهب په کرسۍ باندې خو زمونږ قبضه وا او اوس چې دا پیغمبر راغی او د نبوت د خلکو معنا نو خلک به د خپل ورزي دین د کولو لپاره په منګه به څوک سکه نو زموږ مدرسې به شړې شي او دویم دواده چې ریاست او مشریم زمونږ وا نو چې د نبوت خلکو مني زمونږ ریاست هم لاړ سری وخړو نو دی وجنه په حسد کې واقع وګره دی وجنه په حسد کې واقع زمون په مليانو کې هم د حسد ډیر زیات دی کله کله یو سړی خاص صحیح خبرم کوي خدا مولا به حمایت نه کوي ولی وير کده د زوس حمایت وکما نو د مدرسه بادیږي زما د شړیږي دل به خلک چندي ور کوي او مال به نه راکوي دل به خلک خپل بچي ور ولي او مال به نه راولي نو په حسد کې واقع شي نو خو ته پته وي دا مولوی صاحب حق خبره کوي خو حمایت بیا نه کوي دی نو دا ډېر خطرناک مرض دی د يهودو مرض دی ګور الله دې موږ ساتي نو ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب وللمشركين سیاستدانانو کې دا بیماری ده چې یو بل پارټي والا په حکومت کې راشي او سم کارم کوي سم صحیح کار خدای به حمایت نه کوي ولی
ویر زما مشری به اثر خوري نو چې د صفات مې وکړو خلک به بیادله وټ ور کوي په ما به سوک سکی نو کو سم کارم کړي خدای دا سم کار حمایت نه کوي کوشش کوي چې خامي په کې وګور مودا د خلکو ته وې ما الله منه په شاره واړو نو دا دین نه دی ګوره ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب خوخه غني ما يود الذين خوخه نه غني کسان کفرو چې کفر کړي دي من اهل الكتاب د اهل کتابنا ول المشرکین او د مشرکانو ايو نزل عليكم دا چې نازل کړی شي پتا سی باندې من خیرن څه خیر من ربکم د طرف درب تاسو نه والله یختص برحمته من یشاء الله خاص کوي برحمته پر رحمت خپل سره چې نبوت ته من یشاء چاله چې غواړي والله ذو الفضل العظیم الله خوند فضل وی ده د رحمت نه مراد وحی خو الله پر چا باندې نه نازلې کنه چې څوک د الله خوخي باغ باندې نازلې نصرت او مدد او غلبه الله هغه چاله ورکوي څوک چې خوخي علم الله هغه چاله ورکوي څوک چې خوخي غنیمت الله هغه چاله ورکوي څوک چې خوخي دا ټول معناګان علماء وکړي والله يختص برحمته من يشاء الله خاص کوي په مهرباني خپل باندې من يشاء څوک چې خوخشي والله ذو الفضل العظیم الله خاوند فضل وی ده ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ما ننسخ أغش بدلكو منغا من آية ديو آياتنا أو ننسها يا بريد وغيلران نأتي بخير منها أو مثلها رات للبوكو منغا او راتلل کو منگا بخیر منها په ور سره داغینا او مثلها یا په مثل لاغي الم تعلم ان الله على كل شيء قدير اي نه پويږي ته ان الله چې بشک الله تعالی على كل شيء قدير په هر څه باندې قدرت والا ده ما ننسخ من آية او ننسها ناتي بخير منها او مثلها دا آیت اصل کې علماوی دا هغه چا په باره کې نازل دی عدم القائلین بنسخ الادیان چې هغه د دینونو د نسخ قائل نه دي او د نسخ معنی هم د ترېما علماء لیکلي دی وای نسخ ویل کېږي بیان انتهاء مدت الحکم نسخ دې ته ویل کېږي چې الله د یو حکم د مدت بیان وکي چې دا حکم د دې وخت پورې چلے د دې نه پس بد دی باندې عمل نکي لکه دیو مثال نسه ده ډاکټر چاته دوايي ولي کی او هغه دوايي دی وتوي دا دوايي استعمال کا به امیش پس راش خو چې مېس پس راشي وي څنګه چلې صحت کې زفرق راغله کنه دا راغله نه راغله ډاکټر و تخبر نسخه بدل کی نو الله رب العالمین هغه ذات ته چې د بندگانو په مصالح باندې پويږي چې دې بنده په کم حکم کې خیر ده او د کم وخت نه والا د کم وخت پورې په دې حکم کې د خیر ده او د نه پسې په کې خیر نشته ده یو حکم راولېږي او د څو وخت پورې هغه چلیږي او بیا هغه منسوخ کیستا نو په دې کې ډېری پیدا دي د ټولو نه لوی پیدا خو پکې دا لوی پیدا چې الله د خپل بندگانو طاعت او تابعداري معلوموي چې دا په څومره وبو کې دي دا زما د حکم تابعدار دي او کنه د خپل نفس او د شیطان مني نو په دې نسخه کې الله د بندگانو تابعداري معلوموي بلا شي پیدا دي علماء لیکلي دي وې طبيب که خپل نسخه بدلای کنه نو په دې وجه بدلای چې طبيب په علم کې تغییر راځي تغییر تبدیلی پکې راځي یعنی هغه خطا کېدم شي مطلب دا دی خو د الله په علم کې تغییر نه راځي د الله په علم کې تبدیل نه راځي نو حاصل دا ده چې هغه حکم چې هغه د الله په کتاب باندې ثابت دی او یا د نبی صلی الله علیه وسلم په یو صحیح حدیث باندې ثابت دی نو هغه د صحابه په اجماع باندې نه منسوخي ګوره چې صحابه په اجماع وکي حال لا ده
چې د صحابه اجماع دیتا حجت قطعیه ویل کېږي، قطعی دلیل وته ویل کېږي په هغه مسایلو کې چې پاغي کې نص نه، غیر منصوصي مسائل چې وته وي، د قران آیت پکې نشته ده، صحیح حدیث پکې نشته ده. نو که بده کې په مسله کې د صحابه اجماع راشي، اتفاق راشي، نو علماء دا قطعی حجت ده، قطعی دلیل ده، قطعی مضبوط دلیل ده. خو بیا یو مسله د قران په آیت باندې ثابت ده یا د نبی صلی الله علیه وسلم په یو صحیح الاسناد حدیث باندې ثابت ده، د صحابه په اجماع باندې نه منسوخي وره. زمونږ اوس غټ مصیبت ده چې کته چاته وی چې دا عمل یره دا منسوخ شوی دی، پاول کې به وو به منسوخ شوی دی، لکه څنګه منسوخ شو؟ دی علماء لیکلي دي د نسخ په اصول او په آدابو کې چې انما يرجع في النسخ الى نقل صريح عن رسول الله. په نسخه کې با رجوع چاته کیږي؟ صحیح نقل ته چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه پکې صحیح حدیث راغلی چې د الله پیغمبر فرمایلی چې دا حکم منسوخ دی. نو او الی صحابی یا په نسخه کې صحابي قول ته رجوع کې چې صحابه ویلي چې د پلانې آیت په پلانې آیت باندې منسوخ دی. اوس کې د دې زمانه یو مولا را پاس یو غوي چې دا حکم خو منسوخ دی، نو دا حکم نه منل کېږي. وره ځکه نسخ ویل کېږي حکم بدلولو ته، او حکم مسوک بدلی چا چې دا حکم کړی دی. ان الحکم الا لله، د حکم اختیار خود الله سره دی کنه. نو چې حکم کړی الله دی نو بدلی به څوک؟ الله. حکم کړی الله دی خود پیغمبر په جبه باندې کړی دی نو بدلی به څوک؟ پیغمبر. موت یې نشو بدلولای چې کسره پاسي، ځکه الله غزاد دی چې هغه د بندگانو په حالات او احوال باندې عالم دی. الله عالم دی. نو الله دو قسم جوابونه ورکړي په دې آیت کې. اصل کې مشرکانو يهوديانو به دا خبره کوله چې په دینونو باندې نسخ ناراضي، چې بس الله یو دین راولي دا د قیامت پورې چلیږي، بلم سره غبم چلیږي او چې چا کم یو اومانه. او دا خبره به دې لپاره کوله لئلا يلزم تسلیم محمد صلی الله علیه وسلم. د دې لپاره به دا خبره کوله چې موږ باندې د پیغمبر علی السلام منل چرته لازم نشي. نو هغه د دینونو د نسخ نو قائل وره، د دینونو د نسخ نو قائل چې نه زموږ دین لا نه دی منسوخ شوی. او د الله قانون په دنیا کې دا دی چې یو پیغمبر راولېږي او غلی یو دین ورکی، او بیا دا د هغه وخت پورې به چلیږي او قابل عمل به تر څو چې بل پیغمبر او بل دین نه راغلی. چې بل دین راغی دا مخکنی دین منسوخ شو، بس قابل عمل پاتې نشو. نو دې ظالمانو به ویل دینونه نه منسوخ کیږي، دینونو د نسخ نو قائل. لدی د پاره چې بیا راګیر نشي، بیا خو به خلک وایي چې تاسو دین منسوخ شوی دی او راشي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او منئ. د نسخ په باره کې د متقدمین علما چې دي کنه دا نسخ د په وسیع او کلاو معنا باندې علی. نو هغه وی د متقدمینو د وینا مطابق وی په قران مجید کې تقریبا 1500 آیتونه داسې دي چې هغه منسوخ دي. او به متأخرین علما دا نسخ بیا د په وسیع او کلاو معنا باندې نه علی، لکه محدوده معنا باندې علی. نو هغه وی چې په قران کې منسوخ آیتونه د شلو نه سیوا نه دي. او به شاوری الله رحمه الله چې دا کوم کتاب لیکل دی د الفوز الکبیر په نوم باندې په مدرسو کې پڑھاوي، نو شاوری الله رحمه الله د متأخرینو د اصطلاح او د وینا مطابق هغه په قران کې 15 یا 4 آیتونه منسوخ دي. خدای هم شاوری الله سب د توجیهات کړی دي چې هغه توجیهاتونه معلومیږي چې دام د قیامت پورې قابل عمل دي. یعنی مطلب دا دی په الفاظ دیگر چې هغه د نسخ نه دی قائل. نو مثالونه راوړي دي چې هغه نسخه ده چې دغه الفاظ او معنا دوه منسوخ شوي، د څه نسخه ونشته ده. دویم هغه نسخه ده چې دغه الفاظ لاشته ده خدای معنا چې دنو هغه منسوخ شوی ده. نو د په قران کې د 3 مثالونه هغه راوړي دي. او یو هغه دغه دي هغه آیتونه دي او هغه نسخه ده چې دغه حکم لا باقی دي او الفاظ منسوخ شوي دي. هغه مشهور آیت پیش کړی دی چې الشیخ والشیخه اذا زنیا فرجموهما نکالا من الله.
شاید شوده سړی او ښځه چې کله بدکاري وکړي نو په کاڼو باندې ولي نو دا وایي هغه آیت دی چې منسوخ تلاوت خدای تلاوت منسوخ شوی دی خو معنا یې لاشته دی یعنی عمل پې کېږي ځکه نبی علیه السلام پې عمل کړی دی او په تواتر سره پې وروسته ټول امت هم عمل کړی دی نو کوم خلک چې دغه نه منکر دي که نه د رجم نه نو هغه وایي د آیت منسوخ شوی دی حال دا دی چې دلایل ټول دا وایي د نبی علیه السلام او د خلفای راشدینو عمل دا وایي وروسته د امت عمل دا وایي چې رجم دغه آیت الفاظ منسوخ دي خو معنی منسوخ شوی نه ده معنی قابل عمل ده نو ما ننسخ من آیت نپریدو منگا او نبدلو منگا ما ننسخ من آیت بعض علماء دا ما موصوله ګرځولې ده او بعض علماء دا ما نفیه ګرځولې ده نو ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها ما ننسخ اغا ننسخ چې بدل کو منگا من آیت د یو آیتنا او ننسها یا پریږدو غیلره یری کو د خپل پیغمبرنا نو نأتی بخیر منها راتلل کو منگا او راتلل بو کو منگا بخیر منها خیر مطلب پیدمن په پیدمن حکم سرا منها دا مخکرینا او مثلها یا په مثل داغه باندې فی النفع والفائده یعنی داغه پشان الله وجه یو حکم منسوخ کما او بدل کما نو ناتی بخیر منها او مثلها راوړما او بیانو مدی بندگانو ته بخیر منها په ور حکم باندې منها دا مخکنی حکم نه او مثلها یا په مثل لاغه باندې نو علماء الدین دا خبر معلومه شو چې د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دین دا د ټولو دینونو غوړه دین دی ځکه نور دینونه منسوخ کړي دي او دا رستنه دی والله فرمایي چې ناته بخیر منها او مثلها او دا دین غوړه دین دی د مخکنو دینونو نه او یا علماء دا معنا فیدا نو بیا دا چې ما ننسخ من آیت نبدلو منگا من آیت یو آیت او ننسها یا نهر کو پریدو منگا یو آیت ناتی بخیر منها او مثلها مگر راتلل کو منگا بخیر منها پا وردا مخکنی آیت او حکمنا او مثلها یا پا مثل لاغی باندے علم تعلم آیت نپوئیگی ان الله على كل شيء قدير چې بشک الله تعالی على كل شيء په هر یو چیز باندې قدیر قدرت والا دی الله په هر څه قادر دی علماء دا اصل کی مقدمه دا د تحویل القبله د پاره چې قبله به بدلیږي نو د خلکو ذهن سازی کوي د مخ کنه چې ګوره ک نسخ راځي د الله په یو حکم کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله فرمایلی دي چې تب مسجد اقصا ته منځ کوا ولس مېشه تقریبا د الله پیغمبر مسجد اقصا ته منځ کړو او به ولرستو قبله بدل کړه نو ظاهر خبره دا ورنه اعتراض خو به يهوديانو کوله د مسلمانانو ذهن سازی دا چې الله وزي حکم بدل کما او بل حکم راولېګما نو دا رستنه حکم د اولنی حکم نه ډیر پیدا منی او کو ډیر پیدا من نه نو کم از کم د مخکنی حکم په شان دی نو ما اغه حکم ننسخ ما اغس ننسخ چې بدل کو منګه غیلا چې بدل کو منګه من آیتین د یو آیت او د یو حکم نا او ننسها یا پریدو انصاف معنا د ترک سره ده او یا د نسیان نه د يرولو په معنا باندې او ننسها یا پریدو غیلرا او ننسها یا هیر کو غیلرا د خپل پیغمبرنا نو نأتی بخیر منها راتلل کو منگا بخیر منها پغور حکم سرا منها دغه مخکنینا او مثلها یا په مثل لاغي بل حکم الله وی نازلو ما علم تعلم ایت نه پویږي ان الله علی کل شیء قدیر چې بشک الله تعالی په هر یو چیز باندې قادر دی نو په دیم قادر دی علم تعلم نګرا منافقانو او يهوديانو به دا خبر خلکو ته کوله چې تاسو دې محمد صلی الله علیه وسلم ته وګورئ چې دا نن یو خبره کوي سبب بل خبره کوي نو دا څنګه د الله حکم دی د الله په حکمونو کې خو تبدیلی ناراضي نو دا نن یو خبره وکي سبب او تبل دا معلومیږي چې دا حق او سچ پیغمبر نه دی نو الله د آیت نازل کو چې ما ننسخ من آیت
او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. دا خود الله مرضی ده نو الله یو حکم نازل کړی دی او جاری کړی دی نو که الله بدلی نو بدلول شي د اختیار الله تشته دی کنه. الم تعلم آیت نګوري ان الله چې بشک الله تعالی له ملک السماوات والارض خاص داغه لپاره بادشاہي د اسمانونو د زمکه ده. وما لكم من دون الله او نشته د استاسه لپاره من دون الله د الله نه ما سوا من ولی سوک دوست. ولی هغه دوست ویل کیږي چې مصیبت نه د مخ کې نه لري کی، هغه ذات ته ویل کیږي چې مصیبت د باندې روان دی راغله نه دی او د مخ کې نه لري کی. او ولا نصير او نسوک امدادي. نصير هغه چاته ویل کیږي چې مصیبت د باندې واقع شوراله او د نبی الله لري کوستا امداد وکړو نو دیو د پاره بسوک ولیم نه او ولا نصيرین سوک امدادي بم نه. ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ام تريدون دا یو زجر ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه به ځای ته پوښتنه نه کوي، د څه ته پوښتنه نه کوي چې پاغي کې څه پیدا نه او دا غي په تپوسلو سره د الله د پیغمبر به د بی لازمیږي دا څه ته پوښتنه نه کوي. دو قسمت سوالات دي عام طور خلق کوي. یو هغه ته پوښي چې هغه د استعلام د پاره کیږي د ځان د پوهه کولو د پاره چې تا ته په مسلمان علم نشتا او څوک د ځان نه لوی عالم ښکارا شو دا غنه دی وته پوسلا دي ته سوال له استعلام وای. او یو سوال له اعتراض د پاره کولی چې تبل خاموش کی غلې کی دا علم معلوم کی او بس خلق وخنده نو دیو به عام طور شي دا کم ته پوښتنه کول دا به دویمه قبيله سوالات واسه اعتراضونه به کول. لکه مثلا قریش د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا تاسو هم کړو چې یا محمد اے محمد صلی الله علیه وسلم اجعل لنا الصفا ذهبا ووسع لنا ارض مکه. زمنګ د پاره د صفا او د مروه د غرونه د سترو زرو کوي د الله نه سوال وکړي چې دا موږ له د سترو کی او د مکی د ازمکه لګه تنگ ده نه زمنګ د پاره کولاو ک الله ته وځ د ازمکه ته کولاو کی نه چې مشروط زامنو نو الله د دې سوالاتو نه منع کړه. مؤمنان ته منع کړه تاسو څنګه سوالات کوي. نو ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ام بمانا د بل سره ده. ام تريدون بلکې اراده لري تاسو ان تسالوا رسولكم چې غیر ضروري ته پوښتنه وکي تاسو رسولکم د خپل پیغمبرنا کما سئل موسی سرنګ چې ته پوښتنه کړې شو غیر ضروري ته پوښتنه کړې شو د موسی علیه السلام نه من قبل مخکې د دینا یعنی د اعتراض په تور باندې دغه نم ډیر ته پوښتنه شو. ومن يتبدل الكفر بالایمان او چا چې بدل کې واغستو کفر بالایمان په مقابله د ایمان کې نو فقط ضل سواء السبيل بشک دې بیلار شو سواء السبيل لسملارنا. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. بل زجر حسد خو مګوي کم اس کم کنه او دا حسد او کینا دا د يهوديانو بیماری او مرزو او زمونږ په زمانه کې هم دا ډېر دی. حدیث کې دا راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داء الامم د مخکنو امتونو یو بیماری دا وا الحسد والبغضاء. حسد او کینه پاغي کې ډېر زیات وا دا د مخکنو امتونو بیماری ده چې په دې امت کې پیدا شوې ده. ود كثير من اهل الكتاب. علماء حسد خو یو هغه دی چې هغه ته مذموم حسد ویل کیږي. مذموم حسد دا دی چې انت تمنا زوال نعمت الله عن اخيك چې ته په زړه کې دا تمنا راشي چې ستا په مسلمان رور باندې الله یو احسان کړی دی یو نعمت په کړی دی او ستا په زړه کې دا تمنا ورزو راشي چې دنه الله والی. دا دویم ټکی کو سره یو کو سره نه چې دنه والی او مال راکی کدا ټکی وسره یو کنه خو چې ستا په زړه کې دا رال چې دی مسلمان الله د نعمت والی دې ته حسد ویل کیږي او دا مذموم عمل له مذموم. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي
چې دا د بنده دا نیکی دا سه خرابې او خوري لکه چې په ور باندې وچ خشاک واشه وی خوري او ختمي کی دومره خطرناک عمل له الله دې زموږ زړه د حسد نه پاکي او دویم هغه حسد دی چې هغه ته ممدوح حسد ویل کی یعنی شریعت دا غي اجازه ورکړي هغه ته په عربی ژبه کې غبطم ویل کی او هغه ته په عربی ژبه کې په پښتو کې وته پسخیدل وای پسخیدل هغه په باره کې حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا حسد الا فی اثنين کتا سے چاته پسخیږي کنه نو دو کسانو ته پسخیږي او دو صفاتونو ته پسخیږي یو دا رجل آتاه الله القرآن یو هغه انسان ته پسخیږي چې الله ولې قرآن علم ورکړی دی نو فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار د شپې ورځې لګیا دی د الله دا کلام دی خلکو ته بیانې او عمل به کوي او دویم ورجل آتاه الله مالا دویم هغه انسان دی چې الله ول مال ورکړی دی نو فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار د شپې ورځې لګیا دی د الله د رضا د پاره لګي د خیر په کارونو کې مال لګي نو دی دو انسانانو ته پسخېږي وای دی دو انسانانو ته پسخېږي کدا تمنا دی پسړه کراله چې الله دې پلان له دا نعمت ورکړې دی مال امران کا دل دې ورکړې دی الله ستا بدر کې خو کم نشته مال امراک نو کو د ځان د پر د بل نعمت غواړي نو دا سبب خبره نه ده خو چې دا وی چې دا غنه الله والا مال راکنو دا به حسد دی خطرناک عمل له نو ود كثير من اهل الكتاب او خوخه غني كثير ډیر من اهل الكتاب د اهل کتابونه د کتاب والونا چې يهود او نصارا دي لو يردونكم ارمان چې واپس کی تاسو لرا من بعد ایمانکم پس د ایمان تاسو نه کفارن کافران ولی حسدا من عند انفسهم د وجد حسدنا من عند انفسهم د طرف د نفسونو د دیونه پسړونو کې حسد او کینه پرته ده نو دای ارمان د چې تاسو د ایمان نه واړې او کافرانم کی دای ارمان د کافرانو بل څه ارمان نشته دی من بعد ما تبين لهم پس دا غنا تبين لهم چې ښکارا شو دی او تا ښکارا شوی دی او تا لهم الحق ښکارا شوی دی او تا حق یعنی ښکارا شوی دی او تا حق حسدا من عند انفسهم د وجد حسد او د کینینا من عند انفسهم د طرف د نفسونو او زړونو د دیونه من بعد ما تبين لهم الحق پس دا غینا چخکار شوه د دیو ته حق متخکار دی چې دا اسلام حق او سچ دین دی خو بهم پسړه کې د ارمان دی چې کله به د مسلمانان د دین نواړو من بعد ما تبين لهم انه الحق من بعد ما تبين لهم الحق نفعفو د الله پیغمبر وای تاسو عفو کوي معافي وکي دیو ته او وصفحو مختواړوي یعنی که دوی پتا پس خبرې کوي یا تاسو مخالفت کوي نو خیر دې مختواړوي صبر وکي تاسو له الله په اجر درکې فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره تر دې چراتل وکي الله تعالی په خپل حکم سره تر دې چراتل وکي الله تعالی بامره په خپل حکم ان الله على كل شيء قدير بشک الله تعالی په هر یو چیز باندې قدیر قدرت والا دی واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم واقيموا الصلاه وبندي کوي په مانځ باندې واتوا الزكاه او زکات ورکوي وما تقدموا لانفسكم او هغه شي وړاندې مخ کې ولګي تاسو لانفسکم د خپل ځانونو د پاره من خیرین د خیرنا نو تجدوه عند الله ممی بتاسی او مندی بتاسی عند الله هو د اعمال لرا د خیر لرا عند الله بنزد الله تعالی باندې د الله سره وما او اغس تقدمو چې تاسو مخ کې ولېږي لانفسکم د خپل ځانونو د پاره من خیرین د خیرنا نو د الله حق دی او هغه دی ادا کړی دی نو خیر دی ولېګا یا دی مخلوق ته پیدا رسولې دا نو خیر دی ولېګا تجدوه عند الله
نو او بمومی تاسی آغی لرا عند الله دا الله سره الله بداغي بدلی در کی نو ګور دنیا کې دی عمل کړی دی نو الله را تو خو دلا چې روستو وی ویډیو په سره وېستلو دا ویډیو نه پته ولګي دا شدا نیکی کړی دا دا ګناي کړی دا خیالم دی کله کله یو سړی دی هغه د چا سره خېګړه وکي یعنی په بازار کې چاله پیسې ورکی یا د چا سره بوجي پورته کی هغه ته خفیه کیمره لګیدلی او وروسته هغه ویډیو راوباسي وګوره کنه وای سونه خسړی دی یو طرف بل طرف ته وکتل څو خبره ته ګوري نه او بیا راغی دی غریب له پیسې ورکړي یو توروړه وړه ولا ورکړو او سبزی ولا واغستا پیسې ولا ورکړي وروسته پس هغه ویډیو راوځي نو الله وی دقه شان ته بتا سه په قیامت کې د ارس وې نه الله بدلی در کی تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير بشک الله تعالی په هغه عملونو باندې چې تاسو کوي بصیر لدن کې الله نه اس پنا نه دي وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى او ویل بدیو لن يدخل الجنه نب داخلی کی جنت تا الا من کان هودن مگر اغسو کو کان هودن چوی د یهودی او نصارا او نصارا یا عیسایوی یا یهودیانی یا عیسایانی دا به جنت تزي بل سوک بنزي الله وی تلک امانیهم دا تلک امانیهم دغه ارزوګان او امیدونه د دیو دی دا تشي ارزوګان دی ګوره امنیه هغه امید ته ویل کیږي چې به عمل بند کوي هغه ارزو ته ویل کیږي چې عمل پکې نه یو تش ارزوي د مؤمن صفت دا ده چې دې بر رجا کوي رجام امید ته ویل کیږي خو رجا هغه امید ده چې د عمل سره وي یعنی دې عمل کوي او د الله نه امید سره ته رجا ویل کیږي نو تلک امانیهم الله اذا تش ارزوګانی دیو دی قل تو فرمایا هاتو برهانکم پیش کئی دلیل خپل ان کنتم صادقین که چریئی تاسی رشتینی تاسی رہ دا جنت کم ٹکٹ دا چال در کڑی تاسی بخام خوا جنت تزئی کس دلیل و ٹکٹ در سرینو منگتے وخائے بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن بلا ولنا من اسلم وجهه لله چاچی تابع کڑے دے مخوزان خپلو لله الله ته ځان تابع کړي دي خپل ځان د الله د حکمونو تابع کړي دي بلا ولنا من اسلم وجهه لله چا چې تابع کړي دي وجهه ځان خپل او مخپل لله خاص الله ته ځان وسپاره خو وهو محسن او د محسنو د محسن مراد څه مصدق بالقران د قران تصدیق کو وهو محسن څه مطلب ده متبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم د پیغمبر علیہ السلام د تابعداري مطابق د الله تابعداري او بندگی کړي وا د الله د پیغمبر په طریقې د الله بندگی کړي وا وې زکه چې فإن للعمل المتقبل شرطين دا هغه عمل لپاره چې هغه د الله په نسبت باندې قابل قبول دا غي د لپاره دوه شرط دي یو دا ان يكون خالصا لله چې خالص د الله د لپاره بل څه پکې نه او دویم ان يكون صوابا موافقا للشريعه چې صحیح عملی مطلب د شریعت مطابقي نو بلا ولنا من اسلم وجهه لله چا چې ځان وسپارو او تابع کو وجهه ځان خپل لله الله تا وهو محسن او دې نیک عمل کوونکې د پیغمبر د سنت مطابق فله اجره نو د پاره ما بدل د عند ربه پنځ د رب د باندې ولا خوف عليهم نبي سير بدي باندې ولا هم يحزنون او نبدي غمجني بس ته زما د आवाज ما نور اجازه نه راکړي سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين
الله مونږ چې سوي او سمو اورید الله په دې عمل کولو توفیق راک الله زموږ د ناس تقبل کا رب العالمین دا مسلمانان ستاد کتاب دا اوریدو د پر راغلیو الله جوړې د خیر او د برکت نړه کې کا الله د دنیا او د آخرت خوشاله نه ته نصیب کا د دنیا او د آخرت د غمونو پریشانونو وساته الله که بزرونو کې کم حاجات او ضرورتونه راوړي الله ته معلوم دي رب العالمین دغه حاجتونه د خپل غیبی خزانونو پوره ک الله دغه ضرورتونو ارمانونه په خپل غیبی طاقت او قدرت باندې پوره ک رب العالمین من خپل صحیح بندگان جوړ کا الله ستاسو کتاب علم من تر نصیب کا زمونږ سینې او دماغ او زړونو ته الله تعالی کلاو کا الله مونږ چې سپری په دنیا کې ژوند دی الله د شریعت او دینم پابند وساته الله چې کلم رخصته د کامل ایمان سره رخصت کا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا محمد إبراهيم محمدي